السلام علیکم درنو لیدونکو یو ځل بیا زه عمر ناصري ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. زموږ د یو ورور مشکل و د واتساپ له لارې ما سره شریک کړ. مشکل یې داسې و چې د څو مختلفو اشکالو یعنې دغه شکلونه دي د یو څخه زیات دي او غواړي چې سایز یې کم شي خو موقع ته د لاسه ورنه کړي. یعنې هدف یې دا و چې دغه سایز ده، یعنې زه به دلته راشم یو بل سرکل به راواخلم چې تاسو ته واضح معلوم شي. د دې تاسو ګورئ د دې ورور مشکل دا و، ویلې چې دغه ټول څو یو ځای شوي شکلونو سایز دې کم شي خو موقعیت دې خپل د لاسه ونه کړي. یعنې دغه سرکل زه به د لږ رنګونه ورکړم دې ته، صحیح ده؟ یعنې دغه دا یو سرکل د دې رنګ به زه ورکړم شین، صحیح ده؟ دې ته به زه شین رنګ ورکړم او همداسې به زه څه کړم، دې ته به زه یو بل رنګ ګلابي ته ورته رنګ ورکړم. یعنی مطلب دا ده که چېرته تاسو د دې ته سایز کم کړئ یا د ټولو په یو ځای، یعنی که دغه ځای موږ دا څه کړو سایز یې کم کړو، نو تاسو ګورئ چې هغه موقع ته څه کړي د لاسه ورکړه. سایز یې کم شه د ټولو یو ځای، هغه عملیه اجرا شو، کار وشه، خو لیکن په صحیح طریقه ونه شه ځکه چې هغه موقع ته د لاسه ورکړه. زه بېرته کنټرول زیډ کوم، صحیح ده؟ نو ته بېرته اصلي حالت ته مې راوسه. نو که چېرته تاسو راشئ او دغه یو په یو باندې څه کړئ، زه به دا یو شپ ډیلیټ کړم او دلته راشئ تاسو ووایئ چې زه به سایز څه کړئ دغسې راشئ او د دې د تیر په څیر باندې موږ د دې سایز کم کړو. نو تاسو ګورئ چې سایز کم شو، صحیح ده؟ سایز کم شو خو لیکن هغه یو ثنا د دې یو سرکل کم شو. نو د دې موږ غواړو چې د دې ټولو هغو که چېرته موږ غواړو چې د دې کم شي بیا دې راشو دلته، صحیح ده؟ د دې سایز به کم کړو، بیا به دلته نو یعنې دغه عملیه به موږ اجرا شي خو ډېر په مشکله باندې. دې کې یو مشکل بیا دا زموږ ته خلق کېږي چې هغه دغه ده که چېرته غواړو مثلا د دې سایز کم کړو، موږ به مجبوره مکلف یو چې د دغه که چېرته د دې سایز کمو د دغه مخکینی سرکل هغه سایز باید موږ ته معلوم وي چې د دې سایز موږ څونه مقداره موږ کم کړی و، څونه پوینټه موږ کم کړی و، دغه باید موږ ته معلومات اوسي. نو که چېرته بیا راشو بیا همداسې څه کړو د دې سکیل ډاون کړو، نو یو دی دا خو یو د یو څخه زیات دی، دا خو لا ما یو څو دانې په شمار یو 50 سرکله جوړې کړي، یعنې 50 کرتې به زه دغه عملیه اجرا کوم. او نو دا بیا موږ ته څه کېږي، یو سرخوږی جوړېږي او هغه زموږ کار په اسانۍ سره مخکې نه ځي. نو د هغه دپاره موږ راځو یو اسانه طریقه ده، د سکرپټ نه کار اخلو او په سکرپټ کې څه کوي د مایکرو نه کار. خلاصا زموږ مطلب هدف دا ده چې تاسو په دې مایکرو سره اشنا شئ او زموږ دغه مشکل هم د دې ورور حل شي. نو راځئ تاسو به هلته راشئ، څه کوئ دلته ټولز ته به راشئ، په ټولز باندې به تاسو کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ دلته به راشئ سکرپټ، چې په سکرپټ باندې تاسو هغه موز ودروئ نو دلته یو بله صفحه درته خلاصه شي، صحیح ده؟ دلته به لاندې راشئ، دلته به څه کوئ دغه بیا دلته بیا سکرپټ ده، په دې سکرپټ باندې به تاسو څه کوئ کلیک کوئ. کله تاسو په دې کلیک کوئ داسې یو څه کېږي، یو وینډو به درته خلاصه شي، داسې یو وینډو به درته خلاص شي او داسې یو څه لیکایي به درته ښکاره شي، صحیح ده؟ داسې نو د هغه دپاره دلته موږ سره مختلفې میکروګانې دي. زه به دا سکرین لږ نور هم زوم کړم چې تاسو ته صحیح معلوم شي. نو تاسو ګورئ دلته مختلفې چې دا ګلوبل ماکروز دي، مختلف دلته یعنې د هر مشکل دپاره زموږ څه دي دلته هغه میکروګانې شته ده. نو د هغه دپاره موږ یو بله میکرو دلته اډ کوو، هغه به مکرو به موږ څه کړو د انټرنټ نه راخلو. نو انټرنټ نه چې راخلو د هغه دپاره به موږ دلته راشو کروم ته. په کروم کې به موږ څه وکړو، په کروم کې به موږ دلته راشو او بخښئ دغه د دې بل اکاونټ کروم به خلاص کړم. نو تاسو به راشئ دلته کروم ته. په کروم کې به تاسو دا هسې وکړئ چې دغه کوم یو ویب سایټ ما خلاص کړی تاسو به هوبهو همدقسې څه وکړئ، همدغسې ویب سایټ تاسو خلاص کړئ. دغه ټول څه چې ما لیکلي دغه ټول به تاسو کاپي کړئ او دلته به یې په نیو ټیب کې څه کوئ دلته به یې پیسټ کړئ، صحیح ده؟ نو ما الریډي دا را خلاص کړی ده چې تر څو زموږ دا ویډیو اوږده نه شي. نو تاسو دا کله تاسو دا کاپي او پیسټ کړئ داسې یو صفحه به تاسو ته خلاص شي، دلته به چې سر کې راشي داسې یو صفحه به خلاص شي، دلته به تاسو ته لیکلي ډاونلوډ مایکروز، صحیح ده؟ مایکروز نو دا به تاسو به دا نه کلیک کوئ، لاندې به لږ راشي، لږ به دا صفحه لږ ښکته راشي، دلته ډاونلوډ دې باندې به تاسو کلیک. کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو دا یو زیات نه 1 MB سایز به اوس دا به تاسو ته ډاونلوډ شي. نو دا مخکې نه ما ډاونلوډ کړی ده، صحیح ده؟ مخکې نه ما ډاونلوډ کړی ده، زه به راشم دلته تاسو ته به هغه ډاونلوډ فولډر راولم. دلته لاندې دغسې یو فولډر به تاسو ته خلاص شي، صحیح ده؟
تاسو داسې یو فولډر به تاسو خلاص شي نو د دې لپاره به تاسو کوئ دا به رایټ کلیک کوئ او دلته به څه کوئ ایکسټراکټ هیر یعنې دا بکس به تاسو خلاص کړئ تر څو موږ د دې نه استفاده وکړو نو دا ما مخکې نه ایکسټراکټ کړی ده دلته داسې مختلفې دا بکس کلاو شو دغسې سپینې ورقې غوندې شکل به تاسو ته څه شي د سکرین پر مخ خلاص شي نو دلته تاسو ګورئ د یو نه څخه زیات لکه د دغه نه دغه عکسونه بغیر د دغه ځای نه نیولې تر دې ځایه پورې صحیح ده دغه مختلفې مایکروګانې به تاسو څه شي ډاونلوډ شي نو د هغه نه راځو دا مختلف هره مایکرو ځان ته مختلف کار یا عملیه اجرا کوي چې دلته زمونږ په کار ده د سایز دپاره صحیح ده نو هغه سایز به موږ دلته دغه ریسایز سرکل دغه مایکرو زموږ په کار ده نو د هغه دپاره به موږ راشو کوډرا ته صحیح ده کوډرا ته به موږ راشو او دلته به موږ څه کړو لوډ په لوډ به موږ کلیک کوو صحیح ده زه به دا یو څه عملیه سر نه اجرا کومه دا به لږ رازوم کومه تاسو به دلته راشئ دغه لوډ نه ده په دې باندې به تاسو څه کوئ په دې به تاسو رایټ کلیک کوئ صحیح ده دې باندې تاسو یو کلیک وکئ نو ما خو هماغه فولډر به دلته وروښیي چې تاسو کوم یو څه کوئ ایکسټراکټ کړئ هلته هغه کومه صفحه چې مخکې موږ درته وویلې چې دلته ګورئ په د فایل کې چې موږ مخکې در وښودله صحیح ده هغه به دلته تاسو وروښیي مایکرو چې موږ دغه عملیه اجرا کوو نو د هغه دپاره به تاسو راشئ دلته څه وکړئ دلته به هغه سرکل هغه به موږ پیدا کړو دغه سرکل سایز صحیح ده په دې باندې کلیک کوئ تاسو دې کلیک کوئ او دلته به راشئ دلته به اوپن ووهئ صحیح ده چې کله تاسو اوپن ووهئ دلته به څه شي هغه مایکرو دلته څه شي اډ شي دا ګورئ دلته دغه مایکرو راغله دغه به زه لږ تاسو هایلایټ کړم تاسو ګورئ دغه مایکرو دلته څه شوه اډ شوله د هغه دپاره به تاسو په دې باندې څه کوئ دې باندې به دلته ډبل کلیک کوئ چې کله تاسو ډبل کلیک کوئ دلته به سټارټ راشي یعنې د مایکرو موږ په دغه د دغه عملیې دپاره موږ څه کوو دغه مایکرو موږ سټارټ کوو یعنې عملیه پې اجرا کوو هغه دې باندې به تاسو ډبل کلیک کوئ صحیح ډبل کلیک دغه بل سټارټ به راشي دې باندې به بیا ډبل کلیک کوئ چې کله تاسو به ډبل کلیک کوئ ښه دوی وایي چې نتنګ سلیکټډ یعنې تاسو اول دغه شکلونه څه کوئ سلیکټ کوئ نو موږ دا سلیکټ کړي نو صحیح دغه یو قطار به زه ته ډیلیټ کړم نو د وایي دا سلیکټ کړئ کله تاسو دا سلیکټ کړئ یعنې د عملیه تاسو اجرا کوئ په چا اجرا کوئ که نه دلته موږ دغه سټارټ دا مشکل موږ ته راکوه نو اوس به بیا ډبل کلیک پې وهئ صحیح ده چې کله ډبل کلیک کړئ داسې یو وینډو به درته خلاص شي نو د دوی سایز زمونږ هدف هماغه و چې سرکلو یا د دغه شکلونو سایز د کم شي خو موقت د په خپل ځای پاتې شي د هغه دپاره دوه موږ نه عدد غواړي یو دلته موږ سره اولډ ډایمیټر ده او یو نیو ډایمیټر ده مطلب دا ده چې اولډ دغه ده د هغه دپاره به تاسو راشئ اول که چېرته تاسو عملیه اجرا کوئ دغه د مایکرو دا قانون ده چې اول باید تاسو د دې اولډ ډایمیټر کې تاسو زیرو ورکړئ صحیح ده چې کله تاسو زیرو نه ورکړئ دا عملیه نه اجرا کیږي دلته به زیرو ورکړئ او دلته لاندې هغه نوی د دوی سایز ده د هغه دپاره تاسو هر رقم عدد چې ورکوئ دا به هماغه عملیه اجرا کوي دلته 0.5 ته زه وایم 0.0 کا صحیح ده یعنې د دې سایز کم کا نو زه باندې به سیټ ډایمیټر باندې به څه کوئ کلیک کوئ چې کله تاسو دا کلیک کوئ تاسو ګورئ چې هغه سایز هم کم شه او هغه موقعیت هم په خپل په ځای پاتې شه زه بېرته راځم دلته څه کومه زه بېرته راځم دلته وایم چې 0.10 کا صحیح ده زیاتې کا نو دلته تاسو ګورئ چې سایز یې زیات شي زه وایم لږ نور دې زیات شي صحیح ده 0.50 به یې کړمه صحیح ده او دلته به یې سیټ ډایمیټر باندې به کلیک کړمه نو تاسو ګورئ چې سایز یې زیات شي او موقعیت په خپل په ځای پاتې شه نو دا د چی کمالو دا د مایکرو کمالو صحیح ده او دلته تاسو ګورئ چې د دې عنوان تر لاندې ریسایز سرکل تر عنوان لاندې دا مایکرو جوړه شوې ده نو دا یو اسانه طریقه وله چې د اشکالو د ریسایز دپاره استفاده کیږي نو خدای دې وکړي چې زموږ د هغه ورور مشکل حل شوی وي که بیا هم د چا مشکل وسي نو دغسې خپل مشکل د موږ سره د کمنټ په فیسبوک کې د واین کوډ د کمنټ له لارې یا موږ سره په هماغه پیج کې زموږ د واتساپ شمیره شته ده نو خپل مشکل ما سره شریک کړئ انشاءالله زموږ څومره وس کېږي موږ به زر تر زره تاسو د هغه مشکل حل د مربوط یو ویډیو جوړه کړو د یوټیوب چینل د واین کوډ د یوټیوب چینل تر لاندې به تاسو څه شي نشر شي نو نور وخت نه ضایع کومه په لوی اعلان سپارمه او خدای دې وکړي چې د دې ورور مشکل حل شوی سلام علیکم